د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې یو بل خوب هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی و. ابو هریره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې دی، وی چې بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوس، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ورځ ناست وو مجلس کې. فقال نو دا خبره وکړه چې بینما انا نائم زودوما رأیتنی فی الجنه، د خوب کې جنت ته ورننوتم. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر من ذهب، نیو زنانه می ولیده چې هغې اودس کو د یوې بنګلې د یو محل د یو قصر په غاړه چې هغه د سرو زرو نه جوړ شوی په جنت کې. وی ما وی چې لمن هذا، دا قصر دا بنګله دا کور د چا دی دا ښایسته؟ وی ما ته وی چې هذا لعمر، دا د عمر رضی الله عنه کور د جنت کې. وی فذکرت غیرتک فولیت مدبرا، نو عمر بن خطاب ته بیا دا ووی ستا غیرت راته رایاد شو چې تا کې الله کوم د غیرت ته صفت راچولی ده، بس بیا واپس روان شو، مخکې لا نړم. فبکى عمر رضی الله عنه وهو فی المجلس، نو عمر بن خطاب رضی الله عنه په جړا شو او دی وی او علیک یا رسول الله اغار، یا رسول الله ستاسو په مخ کې موږ څه غیرت کوو. نو دې حدیث کې ډېرې مسلې دي، مقصد دا خوب ذکر کولو، او دې حدیث کې فضیلت د عمر بن خطاب رضی الله عنه بیان شوی دی، او دا واضح دی دا خوب. ما تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوبونه به دوه قسمه یو هغه واضح دی، بل تعبیر ته ضرورت لري. اوس دا قسم خوب تعبیر ته ضرورت نه لري. واضح دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه جنتی دی، او الله بوله په جنت کې خزم ورکوي، الله بوله په جنت کې کورم ورکوي د سرو زرو قصر، دا واضح دی. خو صرف دلته یو مسله دی خوب کې، دا پتې ستاسو ته سوچ ځي او که نه، او څه ووایم چې دومره نه اشکال ذهن ته راځي، نه لازم خو نه دی چې یو حدیث کې د یو صحابي فضیلت راشي موږ چې را بل ولې نه دی. نو څه اشکال دی؟ ته ورته نږدې ورغلی، په جنت کې خو اودس نشتی، په جنت کې اودس نشتی، نو څنګه دې زنانه اودس کوو په جنت کې؟ نو جواب د هغې دا دی چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې بعض خوبونه هغه چې هغه واضح وي، بعض هغې کې رموز یې غموض پکې پټوالی پکې هغه علما معلومولی شي د هغې تفسیر. نو اوس د خوب کې دا بعض خبرې واضح دي، دا بعض پټې دي، دا تعبیر غواړي، دا خبره تعبیر غواړي چې زنانه اودس کوي. نو عربی کې اودس اردم ته الوضو ویلی کېږي. و دې ټکي کې سوچ پکار دی. کله چې انسان د خوب تعبیرونه راوباسي دی په الفاظو کې هم سوچ کوي، هر څه تا ته داسې کولاو نه وي پراته چې راشي ته وګوره او به دغه تعبیر دی، ته به د الفاظو کې هم سوچ کوي، د هغې نه هم تعبیر راویستی کېږي. او عربی کې الوضاء دا پړقېدو ته وایي، نو دلته دا معنی د پړقېدو پکې پرته ده، ځکه چې په جنت کې نه مونځ شتي نه اودس شتي. نو د الوضو نه الوضاء اخیستی شوی دی، یا دلته به تې هغه وویل چې معنی دلته پړقوالی دی او هغه د جسم هغه ښایست دی. نو دغه یو خبره پکې لکه پټو د هغې تعبیر داسې راویستی کېږي. دې حدیث کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته د عمر رضی الله عنه غیرت رایاد شو. عمر رضی الله عنه یوازې غیرتي نه و، ټول صحابه کرام غیرتیان. یو نیم سړی داسې چې هغه مشهور په یو صفت باندې، خو دې دا مطلب نه چې بل چا کې غیرت نه و، خو یو سړی په یو صفت باندې ډېر زیات مشهور شي، به بل کیمي خو هغه به مشهور شوی نه وي. یو سړي کې یو کار د نورو نه زیات وي،
او سړی په دې ښایسته ښکاري ځای کې غیرتي بې غیرته سړی یعنی زه زه خو الله ته بخپله دا سوال کوم زه هم یا الله د بې غیرتۍ د ژوند نه مې ساته که هغه د ایمان سره تعلق ساتي او که هغه دنیا بې غیرتوب وي او داسې بې غیرتوب د ژوند نه د ځمکې خېټه ښیي چې سړی پکې پرېوځي بې غیرتوب یو قسم نه دی ګورئ یوازې بې غیرتوب موږ صرف یو خبره نیمه کې بې غیرتوب راچولی د بې غیرتوب ډېر مثالونه یې زه هغې له نه ځم چې ته ځان له بې خبره وکړو کوشش دا کوئ چې هر هغه کار چې هغه دلالت کوي د سړي د غیرت په کموالي باندې هغه ځان نه لرې کوي نر کار کوئ او نر خوی ځان کې ساتئ او نر ته نر په دې وایي ځکه چې ده کې غیرت وي ځکه نر ته نر وایي او بیا د ټول نه لوی غیرت هغه ایمانی غیرت دی الله او د الله په رسول باندې غیرت په دین باندې غیرت بیا غیرت په ښځه باندې په خور باندې په لور باندې چې زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې دا غیرت د پښتنو خبره به لازم کوم ځکه چې زه ناست پښتنو ته یم څه عربو سره نه یم لګیا نه د بنګالیانو انډیانو سره پښتنو کې دا صفت رو رو په کمېدو دی په دې به خفه کېږئ نه که نه وګورئ که نه د انټرنیټ وګورئ د حالات وګورئ بازارونه وګورئ کورونه وګورئ ناسته پاسته وګورئ مخکیني به شان ده که نه که شان ده کمی راغلی دی او دا غیرت په سړي کې هله کمیږي دا یاد کوي چې کله یو سړی د دین نه لرې کېږي نو دیني غیرت خو دې ختمېږي ورسره دا غیرت هم ختمېږي ځکه چې دین موږ ته د دې غیرت هم وایي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس ته چې په خور لور مور ښځه باندې غیرت نه کوي هغه ته الدیوث ویله موږ چې ورته دوس وایو بلکې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د خپل اهل په دفاع کې د هغوی د عزت په دفاع کې مړ شي دا شهید دی ولې وله دا مرتبه ورکړې ځکه شریعت ته دا بېغیرتوب نه ښیي چې ته خور لور مور ښځه پرېږده نه ته به دفاع کوې او که چېرته داسې حالات جوړ شي چې ته پکې مړ شوې ته شهید یې غیرت تا ته ښیي شریعت د الله رب العزت غیرتي سړی خوښوي ځکه چې الله په خپله غیرتي دی او ځکه حدیث کې راځي چې د ټولو نه زیات غیرتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دی او بیا پسې وایي زه یم او مزه کوي په سړي پورې چې دی غیرتي په ایمان کې غیرتي نو په ښځه لور مور خور ترور او د کور په ښځو باندې غیرت کوي او په خپل کور غیرت کوي بل خوی درونی غیرتي د ملګري دپاره غیرت د خپلوانو دپاره غیرت دا شریعت زموږ نه غواړي د غیرت دا صفت ها بې ځایه ځي کېده که اوس ملګری په ناحقه دی شریعت تا ته دا نه وایي چې ته د ملګري ناحقې ته هم حقه وایه خپلوان په ناحقه دی دا ته شریعت نه وایي چې نه خو چې خپلوان په حقه یې ورسره ودرېږه ملګری دی هغه سره ودرېږه په سخته کې به یې نه پرېږدي خبره به نه راکې کار به نه رکې دا ټول د غیرت په زمره کې راځي څومره چې سړي کې غیرت وي دومره د هغه خبره او کار دروني که نه زما خبره غلطه الله دې موږ کې راولي دا خوی د هر هغه انسان ډېر خوښ چې هغه په صحیح فطرت باندې الا دا چې فطرت ته سړي کوږ ووږ شي نو دی ولیاذ بالله په خپل هم د بېغیرتوب ژوند یې خوښي او کس هم بېغیرته خوښي یعنې ملګری هغه خوښي بېغیرته ځکه چې دته په خپله په تجربه کې زور نشته خپل خپلوان ځکه چې ګوره خبره کم ځي نه کم ځي ته لاړه د هر انسان هغه سړی خوښي چې د هغه د خوی او طبیعت سره یې لګي نو د غیرتي سړي بې غیرته خوښي نه یې خوښ او د بې غیرته غیرتي نه یې خوښ نو ځکه د شریعت
امر دا دی چې په ځان کې غیرت راولي. ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه د غیرت ته وګوره او ګوره اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما چې د ابو بکر صدیق مشره لور ده، هغه وایي زه یو ورځ روان وم او څه سامان یې کور له راغسته و په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، نو هغه وایي چې دې سورلۍ ته وخېږه موږ به دې ورسو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خینم ده، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې ده. حاشا وکله غلط طرف ته سوچ د مسلمان د سره ځي نه، نه د هغې ځي نه د بل چا ځي نه. هغه وایي په هغه روایت کې چې ما ته خپل خاوند الزبیر بن العوام رضی الله عنه رایاد شو او د هغه غیرت د هغه سړیتوب هغه ما ته رایاد شو. مزه کوي په سړي پورې داسې غیرت چې ښځې ته رایادېږي، چې ښځه کله غلط قدم اوچتوي او که صحیح م اوچتوي، که صحیح او که غلطي، هر حال کې دې ته د خپل خاوند غیرت رایادېږي. او غیرتي سړی دی او خو عزتمن سړی دی، خو چې ښځې ته پته وي چې دی هېڅ هم نه دی نو هغه به څه شی رایاد کړي؟ هکې د رایادولو څه دي نه، ځکه چې ته پته دی چې زما خاوند زما په مخ کې ما سره یو ځای ناستي او د انډیا فلم لګېدلی او د انګریزانو هلکان ګډېږي را ګډېږي او د پښتنو هغه ډمان کته به راکېږي او دی پرې نه خفه کېږي، نو که زه چېرته بازار ته وځم بغیر د ده د اجازت نو دی به څه خفه شي؟ که نه خبره مې غلطه، ځکه چې ته خپل خاوند معلوم دی که نه، خو چې کله د پته وي چې یعنې زما خاوند په دې خبرو ګوره خفه کېږي، بیا هغه غیرت د خاوند هر ځي کې ځان ته مخې مخې ته کوي. دین یو دا مسله م راووته چې ته د یو سړي په باره کې فیصله کولی شي په یو خبره کې کله چې تا ته د هغه خوی معلومي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اول نه فیصله وکړه، عمر بن خطاب ورته وویل یا رسول الله ستاسو مخکې به موږ څه غیرت کوو. لکه اوس موږ کېناستو مشوره کوو چې یاره دا پلانې کار کول غواړي او موږ ته دا یو کس معلوم دی چې ده کې دا خوی ده، موږ ویره دی دا کار نه کوي، دا ول نه موږ وویل نو دا حکم موږ ولې صادر کړو؟ ځکه چې دغه سړي خوی موږ ته معلوم دی. دې ځای کې ادب د صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، یعنی که ډېر هم عمر بن خطاب غټ شي که نه، خو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې یعنی د ځمکې او اسمان منځ کې فرق لږ دی، چې امتي دی او هغه د دې امت سردار نه دی، هغه د پیغمبرانو سردار دی. او عمر چې عمر دی نو د الله د توفیق نه بعد د دې پیغمبر د لاسه دی. یعنی که عمر بن خطاب رضی الله عنه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان نه وی راوړی او د هغه سره یې مرسته نه وی کړې او د هغه سره ولاړ نه وی، دا عزتونه هېڅ به نه چا پېژندو، چا پېژندو، هېڅ چا به نه پېژندو. دا څه چې دي د الله توفیق نه بعد دا د چا د لاسه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه.